اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې خبره د ژوندون راشي نو په ژوندونو کې په ژوندو کې یا په سال لرونکو شیزونو کې خفګان هم ډېر راځي او خوشحالي به هم ډېره راځي. خو خفګان په هله ډېر راځي چې کله دا خلک ته ویني چې نیمه خوا دی زمونږ او ستاسو کومک ته زمونږ او ستاسو مدد ته چې کوم دی خلک محتاج دي. الله رب العزت په موږ او تاسو باندې دا امتحان راوستی دی. الله رب العزت زمونږ په کورونو کې دا پیدا کړي دي، دا روغ هم پیدا کولی شو. الله رب العزت موږ دغسې کم دغه هم پیدا کولی شو. خو الله رب العزت زمونږ او ستاسو چې کوم دی امتحان علي چې دا خلک په امتحان کې څنګه دی، دیو سره ما مزدوري راوستله، دیو څنګه دي، آیا دیو د دې معذورینو یا د ما راوسته امتحان د دې څنګه قدر کوي، یا د دې قدر کولی شي یا نشي کولی، یا چې کوم دی د الله رب العزت په دې فیصله باندې خوشحاله دي او که خفه دي که نه. دیو چې کوم دی هغه پخوانی نارې وایي چې الله پاکه خاص زه دې لیدلی یم، یا دغه نارې وایي که نه دیو خوشحاله دي. اوس موږ راځو د چا سره چې مطالبات دی او د چا خواله چې راغلي د هغه چې کوم دی د خپل یو تنظیم مشري هم کوي په دې معذوره حالاتو کې، او دا الحمدلله تعلیم یافته هم دی، په دلته په سکول کې چې کوم دی ټیچنګ هم کوي. د دې سره موږ خبرې کول غواړو، د دې ته اول سلام کول غواړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علي مذهبي څنګه یې؟ طبیعت هم ښه دی؟ خیر دی جي. تاسو څنګه ژوند مو ښه تېرېږي؟ الحمدلله. زه خو به اول خپل تعارف وکړم. زما نوم حضرت دی، چیرمین تنظیم بحالی معذوران د پلیټ فارم نه کار کوم. د دې نه مخکې انجمن بحالی معذوران پلیټ فارم نه ما کار کاوه، او د هغې نه پس بیا یو بل رجسټر تنظیم چې هغه تنظیم بحالی معذوران دی، د هغې پلیټ فارم نه د باجوړ چې څومره خصوصي خلک دی د هغې د خیر او ښېګړې دپاره منډې تړلې وم او دغه تنظیم دی چلوم. نو څنګه په دې تنظیم کې چې کوم دی تا ته کم از کم د دې خلکو نه څه خوشحالي محسوسېږي چې دا زموږ محنت ځای نیسي که نه نیسي؟ الحمدلله جی داسې خبره ده چې کله د 2008 نه ما د دې خلکو د خیر ښېګړې تنظیم شروع کړی دی، نو د هغې نه مخکې د دې خلکو په دې معاشره کې دومره زیات قدر قیمت نه و. خو چې کله موږ په خلکو کې اویرنس پیدا کړو چې یاره دا خلک چې دی دا هم زموږ د معاشرې حصه ده او د دې خلکو په دې معاشره باندې په دې حکومت باندې په دې خلکو باندې حق دی، نو د هغې نه پس دې خلکو ته هغه مقام میلاو شو. کم از کم هغه چې مخکې به کم د عزت په نظر نه کتل کېده نو هغه ختم شو او ډېر د عزت مقام ورته میلاویږي، او چې کم ځي د ورځي نو خلکو ته ښه په دروند نظر باندې ګوري. نو څنګه تاسو چې کله اولنی قدم اوچت که په هغې کې د سره چا د حکومت د طرفه یا سرکاري طرفه یا پرایویټ پراجیکونو ستاسو سره مدد وکړه که نه؟ د 2008 نه چې کله موږ د دې خلکو د خیر ښېګړې کار شروع کړو نو هغه وخت نه واله تر دې ټیمه پورې موږ چې کم کار د دې باجوړ د خصوصي خلکو لپاره کړی دی، نو په هغې کې خو زمونږ سره چې کم زمونږ امینېګان دي یا نورو سرکاري خلک دی داسې په غټه سطح باندې زمونږ سره د خیر ښېګړې په کارونو کې حصه اخیستې نه ده. البته موږ چې کم څه کلي دي د مختلف پلیټ فارمونو نه چې په هغې کې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی، د هغې نه علاوه ای پی سی پي او ډپارټمنټ او الخدمت فاونډیشن دی، د دغې پلیټ فارمونو نه موږ د دې خلکو لپاره په یو غټ مقدار کې چې هغه د 1900 پورې برابرېږي د ویلچیر او ټرایسیکلې دي، هغې نه علاوه د انټوکونه چې کوم دي دا شو یا د ګنډلو مشینان شو، نو دا شیزونه موږ د خلکو له ورکلي په دغه مت کې زموږ سره دغه ادارو مرسته کړې ده. د هغې نه علاوه چې کوم حکومتي سطح باندې څه داسې پروګرام نشته چې د هغې په وجه باندې د دې خلکو د خیر ښېګړې هغه کار یا جاري دی او یا مطلب دا چې هغې ته څه نغد سپورټ میلاو شوی دی. او البته پروګرام زموږ د دې اویرنس د پروګرامونو په وجه باندې په حکومت کې هم بیداري راځي، ټایم په ټایم باندې هغې مختلف اعلانات کوي، الله دې وکړي چې دغه عملي طور باندې عملي شکل ورکړي او د خلکو په خیر ښېګړه باندې تمام شي. دلته چې کم تاسو سره کم معذورین دي یا دغه دي د دې تاسو خو د دې ښه برابر ریکارډ هم در سره دی، د دې تاسو څه مطالبات یا د هغو خلک چې رايوځي شي کم از کم څه مطالبات کوئ د حکومت نه یا د هغه خلکو سره چې واکداران دي لاسې رسي؟ زموږ سره جي په باجوړ کې زموږ د اندازې مطابق د معذور خلکو تعداد دا د 9,500 نه په بره دی. تر دې ټیمه پورې 4,000 او 400 کسان چې دي دا حکومتي سطح باندې د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ څخه دا رجسټر شوي خلک دي. د هغې نه علاوه دا کم کسانو چې دا په رجسټریشن کې سوسروي روانه ده نو د هغې غټه وجه همدا ده چې کومو کسانو دې نه مخکې ډیسیبل سرټیفکیټ حاصل کړی دی یا سپیشل پرسن کارډ حاصل کړی دی، دې خلکو ته پې هغه شان ته څه میلاو نه شو کم چې زموږ تمه او توقع وه چې یاره مطلب دا دی دا خلک دا کارډ ساز کړي او دیو ته دا سپیشل نشان په دې کارت کې ولګي، د دې په نتیجه کې به د خلکو د خیر ښېګړې کارونه شروع شي، د خلکو ته به څه وظیفه شروع شي، د دې خلکو به د نوکریانو څه تنظیم شروع شي، د دې به د روزګار او د دې به د سکل څه پروګرام شروع شي. هغه چې کوم زموږ توقعات او هغه توقعات باندې مطلب دا دی چې دغه کارډ پوره ونه رسېدو، د دې وجې نه د خلکو په رجسټریشن کې دلچسپي نه دي.
کله که چېرته دا سپیشل پرسن کارډ یا ډیسیبل سرټیفکیټ یو معذور ته میلاویږي او د دغې په نتیجه کې هغوی داسې میلاو شو نو چې کوم زموږ په دې معاشره کې موجود خلک دی او خاص کر زنانه چې هغه تر اوسه پورې د رجسټریشن لپاره راوتي نه دي که چېرته هغوی ته پته ولګېده چې یاره په دې رجسټریشن باندې د معذور حق هغوی ته میلاویږي نو هغوی به بیا ډېر په ګڼ تعداد کې سوشل ویلفیر ته رارواني او دا زموږ چې کوم اندازه ده چې یاره 9,500 پورې دلته دا خلک موجود دي دا به دې نور هم سیوایي ښه دلته چې کوم کالج دی یا کوم دغه والا دی ټیلر دغه چې کوم ورکوي د ډپلوما چې کوم ورکوي یا د دې لپاره کوم پریکټس ورکوي یا نور داسې ادارې دي چې د موبایل او ریپیرینګ وغیره د معذورینو لپاره ورکوي چې د دوی په خپل ژوند ساه اخلي نو دغه ستاسو ته چېرته رابطه کړې ده یا ستاسو سره د هېڅ کومک کړی دی یا نه بالکل جی دلته خو د کالج په سطح باندې څه پروګرامونه نه وو البته چې دا کوم د ټیکنیکل کالج دی د عنایت کلي هغې کې عبید صاحب نومې یو کس و د هغې یو پراجیکټ سره هغې کار کاوه او هغوی زما سره کېناست او په هغې باندې مونږ سلا مشوره وکړه چې یاره د معذورو لپاره دلته کوم پروګرام په دې کالج کې کېدی شي نو په هغوی مونږ تجرباتي بنیاد باندې ما ورته وویل چې یاره دلته هغه 1900 بیمار والا قصه ده خلک ډېر سیوا دی د دې خلکو مطلب دا دی چې د سکل طرف ته او د هنر طرف ته ډېر زیات میلان دی ځکه چې زموږ د کم خصوصي خلک چې دی نو د دې هغه تعلیم سر ته نه دی رسېدلی او وجه دا ده چې په کلي کې پرایمري سکول خو نږدې دی یو معذور خو هغه په اسانۍ باندې ورتلی شي خو بیا د های او میډل سکولونو فاصلې تاسو ته معلومې دي چې په باجوړ کې دا د کیلومترو په فاصلو باندې دي او د هغې سره وسایل نشته د وسایلو د نشوالي په وجه باندې هغوی تعلیم سر ته ونه رساو نو هغوی ته ما خبره وکړله چې تاسو په اولیني دغه کې مرحله کې د ټیلرۍ پروګرام تاسو ورار ته وایي هغوی ورار ته وایي 15 کسانو له هغوی د ټیلرۍ ټریننګ ورکو او هغوی ته پته ولګېده په کوم ټایم کې چې موږ انټرویو دپاره کاغذونه وغوښتل نو دغه 15 سیټونو دپاره موږ سره تقریبا 75 کسانو درخواستونه جمع کړي وو نو هغوی ته هم پته ولګېده چې یاره دلته ډیمانډ ډېر زیات دی نو اوس په دې موجوده ټایم کې هغوی 2 کورسونه نور شامل کړي ټیکنیکل کالج والا چې د هغوی زه شکریه ادا کوم د یو پروجیکټ په تھرو باندې چې په هغې کې موبایل ریپیرینګ دی او ټیلري ده صحیح د دې نه علاوه چې کوم نور اعلی چارواکي دي ایم پی ای شو لکه یا دا نور خلک شو ایم این ایز شو وغیره شو دیو یا تاسو سره څه مدد یا راغلي یا کال یا خپل دغه څوک رالیږلي نماینده که نه یاره زه به دا ویم چې زموږ د باجوړ په حوالې سره چې څومره امینېګان دي او د 2008 نه زه د دې خلکو خدمت کوم هر کال 3 دسمبر باندې د معذورو عالمي ورځ مناویږي او موږ ګورو چې په دې نور ډسټرکټ کې د هغې امینېګان د هغې ایم پي ایګان د هغې سرکاري کسان ټول د هغې سره په هغه پروګرام کې شامل او هلته حاضري خو زه وایم چې کله هم زموږ د 3 دسمبر پروګرام راغلی دی او دې ټول له ما دعوت ورکړی دی نو دا خلک د عیسایانو چې کوم کرسمس ډے دی په هغې کې شرکت کوي خو زموږ د معذورو پروګرام نه تر اوسه پورې هغوی ټایم نه دی ورکړی نه راغلي دي نه زموږ نه دا تپوس کړی دی چې آیا تاسو د دومره ګڼ تعداد دی او دا 2000 خلک دی زما په خیال باندې چې دوی په خپله باندې یو ایمینې منتخب کوي نو ځان یو ایمینې په خپله باندې منتخب کولی شي خو د بدقسمتۍ نه زموږ ایمینېګانو زموږ ایم پي ایګانو دې خلکو له څه توجه ورکړې نه ده تر اوسه پورې او کوم چې د دیو حق دی د دیو چې کوم مطلب دا دی سرکاري نوکري ده په هغې کې کوم حق دی د هغې متعلق یا نور د خیر ښېګړې کوم کارونه دي په هغې کې دیو دلچسپي اخیستې نه ده نو د هغې د وجې نه زموږ دا خلک د دیو سایډ نه مکمل اګنور دی او دیو را سب قسم مرسته مدد نشته څنګه دا خلک چې ستاسو خواله نه راځي د دیو په زړه کې به چې کوم دی درد نه کېږي دیو ته به په کور کې دا راپېښه نه وي ځکه چې د دې خبر دې خلکو له دې ځمکې باندې ګرځېدونکو خلکو له کوم چې نیمه خوا دي ارمانونه دنیا بلا دي خو هغو چې کوم دی اوچتېدی نه شي خپل اواز خلکو ته په خپله کوی نه شي دې خلک ستا اواز نه اوچتوي یاره که زه دا ووایم صیبه چې د الیکشن ورځ کله راشي نو دا خلک دا ډېر انتهایي حساس خلک هم دی زموږ د معذوره خلکو په هغه ورځ که دا په خپله باندې راوتی نه شي نو په ټرالۍ کې ځان بل کس ته خېجئ او دا یې ارمان چې یاره زه ورسېږم او الیکشن په ورځ باندې خپل ووټ پول کړم د دې خلکو 3700 چې کوم دی دا زموږ سره د شناختي کارډ حامل خصوصي افراد دي او په دغه تیر الیکشن کې زما د اندازې مطابق چې تقریبا 3600 کسانو په دې کې ووټ پول کړی دی نو چې په دومره ګڼ تعداد کې او په دومره دلچسپۍ سره زما یو خصوصي کس راوځي او هغه دغه میدان ته ځان رسوي او ووټ پول کوي او د هغې په نتیجه کې یا که د دیو په نتیجه کې نه وي دوی خو خپل ووټ استعمال کو د عوامو اکثریت خو رالی د علاقې نه که نه خو د دې خلکو چې کم تعداد دی په دومره ډېر تعداد کې دي او بیا ایمینیز او ایم پی ایز د هغې اګنور کول زما خیال چې دا ډېره د شرم خبره ده پکار دا چې موږ په قومي معاملو کې د الیکشن لکه الیکشن شو یا نور دغه شو په هغې کې موږ ایسایلو نو زموږ حق هم جوړېږي د دې سره چې زموږ کوم حقوق دي چې دا حقوقو دپاره هغې اواز اوچت کړي زموږ د خیر ښېګړې دپاره کار وکړي ځکه چې دا ایمینې یوازې د دې روغ خلکو نه دی زموږ هم ایمینې دی او ځکه زموږ ایمینې دی چې موږ د دې معاشرې حصې یو
نو چې موږ د دې معاشرې په نظر باندې نه ګوري، زموږ د حقوقو خیال نه ساتي، نو مطلب دا چې دا یو ظلم زیاتی دی. ښه ورونو تاسو خبرې واورېدې چې ډېر ارمانونه په زړه دي، ډېر ګیلې په زړه دي، خو د دې نه به زه د دغه باره کې تپوس وکړم چې دیو ته کم خلکو ورته ما نښتې کړي وي چې زه به له پلانۍ شی در کوم، زه به له په حکومت کې ځای در کوم. د هغه مطالباتو باره کې د نه زه پوښتنه کوم چې د کم څه غواړي دا خلک، موږ یې ورکولی شو نه شو ورکولی، جایز مطالبات دي که ناجایز دي، راځي چې د دې نه دا وورو. زمونږ خو جي مطالبات ډېر زیات دي او د دې خلکو په دې معاشره باندې چې کوم حق دی، د دغې حق په نتیجه کې چې زه کوم ویم چې یاره تعلیم چې دی، تعلیم د ټولو حق دی. تعلیم په هر حال موږ خبره کوو، دا د خصوصي قسم حق دی او دا مطلب دی د نارمل هم حق دی. نو په کار دا ده چې موږ د 2008 نه د سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس کومه مطالبه کوو او په هغې کې د هغې منظوري شوې ده چې په هغې کې اول د 10 کنالو او اوس د 30 کنالو شوله. نو په دې کې زما د ډي سي نه، د کمانډنټ نه، برګیډیر نه، د وزیر اعلی نه، د گورنر نه، د وزیر اعظم، د ټول نه زما دا مطالبه ده چې کاینډلی تاسو زموږ د کوم ارمان چې دی د ایجوکیشن په سایډ باندې د دې خلکو لپاره چې کوم دلته زموږ نابینا خلک دي، کم چاړهګان دي، کم کاڼه دي، د دغې خصوصي خلکو دپاره د سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس چې کومه مطالبه موږ وه او هغه کې منظوري شوې ده، مهرباني دې وشي د ټول نه زر تر زره په دې باندې د کار شروع شي، ځکه چې دلته یو غټه آبادي ده او د دې خلکو حق دی، په کار ده چې دا حق دی او ته په وخت باندې ورسیږي. یو زموږ دغه مطالبه د سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس و. د هغې نه علاوه زموږ سره په باجوړ کې خصوصي خلکو ډېر په مشکله باندې تعلیم حاصل کړی دی. هغوی د ایم ای او ډبل ایم ای بیا دې پورې تعلیمونه هغوی حاصل کړي دي په دغه مات ګوډ وجود باندې او تر اوسه پورې هغوی ته مطلب دی په 2% کوټه باندې عمل نه کېږي. نو او که کېږي نو صرف د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې په کېږي په هغې باندې. زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې کوم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا اعلان کړی دی چې یاره دا کوټه به زه د 2 نه 4% کوم، نو زما مطالبه ده چې دا کوټه دې 4% شي او په دغه باندې د یوازې په ایجوکیشن کې نه، په دغه باندې په هیلث کې او په نورو چې څومره محکمې دي، که هغه هیلث دی، که ایجوکیشن دی، که نور یو لکه پاره شو، وابډا شو، نور شو، د هغوی د دغه مطابق دی. لکه مطلب دا دی چې په دغه ټولو کې دې ولې ځای ورکړی شي. او زه دا وایم چې که د بیلټ نوکري، نو د بیلټ نوکري دې کې زما سره داسې کسان شته چې د بیلټ نوکري هغه ټول نه شي کولی. که په کلاس 4 کې شو، نو مطلب دا چې په دې سرکاري دفاترو کې زما کم کس چې ډیوټي کولی شي په ایماندارۍ باندې دغه شانتې یو نارمل نه شي کولی، نو دغه 2% کوټه چې کوم ده دا د 4% شي او په دې باندې په ټول ډپارټمنټ کې عمل شروع شي. د هغې نه علاوه دلته زموږ په ملک کې مختلف اقلیتونو ته لکه حق حاصل دی چې هغوی مطلب دا په صوبایي الیکشن کې هغوی موقع ورکړې ده، په صوبه په قومي کې موله ورکړې ده. دلته په پاکستان کې یو لوی تعداد دی د خلکو. زما د حکومت وخت نه دا مطالبه ده چې کم از کم څنګه چې 2% کوټه په دې نورو نوکرو کې ده، دغه شانته د موږ ته په صوبایي او قومي سملوک کې چې کوم سیټونه دي په هغې کې هم د زموږ دپاره سیټ مختص شي چې هغه په هر دغه باندې دی ورکوي، که نه که هغه 2% او که نوري، خو کم از کم د دې خلکو د نمایندګۍ دپاره دی ولې په صوبایي او په قومي اسمبلۍ کې دا نشستونه چې کوم دي دا مختص کول پکار دي. د هغې نه علاوه د پرایمري نه واله د اعلی تعلیمه پورې د خصوصي خلکو تعلیم پرېږدي. په دا کې ما د ایجوکیشن افسر سره په خپله باندې رابطه کړې وه، هغوی پکې یو لیټر هم ټولو تعلیمي ادارو ته ولېږو چې یاره دا کم مات ګوډ خلک دی، د دې نه تاسو دغه اډمیشن فیس او پروموشن فیس مالی، خو د هغې باوجود هم لکه دا ټولو ادارو والا لګېږي او د هغې نه دا فیسونه الي. نو زما د حکومت نه مطالبه دا ده چې کم از کم دوی سپیشل سکالرشپ ورکولی نشي دې خلکو له، ځکه چې د یو نارمل کس او د یو معذوره کس په تعلیم ته پرسېدو کې ډېر زیات مشکل دی. هغه به ځان له غاړې کوي یا به مطلب دا د ګاډي نه بغیر تللی نشي، دا اخراجات ډېر کېږي. په کار دا ده چې حکومت د نه فیس هم وانلي، پروموشن فیس هم ترې وانلي او د دې د دغې نه هټ کې دیو لپاره د سپیشل سکالرشپ تنظیم وکړي. بل چې څومره سرکاري دستاویزات دي لکه شناختي کارت شو، پاسپورټ شو، لیسن شو د خصوصي خلکو لپاره، دا دی بالکل پری او دا ناقابل تجدید چې د دې هغه رینیول نه کېږي، ځکه چې د رینیول پروسس د یو معذور لپاره بار بار دا کول دا ډېر ګران کار دی. بل زما مطالبه دا ده چې دلته نه خو په سکول کې ریم شته، ما سره دا سکول دی، ما په خپل سکول کې دا کم ریم چې دی ما په خپل باندې جوړ کړی دی. په سکولونو باندې ریم نشته، بینکونو باندې ریم نشته، په سرکاري دفترونو باندې نشته، په سټیډیم کې نشته، په هسپتال کې نشته.
تاسو لاړ شئ په خپله باندې وګورئ دا چې څومره ځینې تاسو ته ما یاد تله په دې یو ځای باندې ریم نشته. زما د ویلچیر چې کوم خصوصي خلک دی یا پنټوکونو باندې چې هغوی ته په پاټکو ختل ګران دي ټول پې ټایل او ماربل لګېدلی دی د راښویېدو دراولېدو د هغې خطره ده. نو زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا څومره سرکاري ځایونه دي او دا کوم ځایونه چې ما په دې باندې د دې خصوصي خلکو د اسان رسایي لپاره د ریمپونو انتظام وشي. بل معذور له چې کوم سهارا ورکول کېږي یو مطالبه زما دا ده که هغه ویلچیر دی که ټرایسیکل دی که هغه کرچیز دي که هغه وایټ کین دی میګاپون دی دا څومره شیزونه چې دي د باجوړ د خصوصي خلکو د تعداد مطابق دی حکومت دیو ته د پری اپ کاسټ دا زر تر زر ورکړي. بل زما یو مطالبه د حکومت نه دام ده چې دا کم سرکاري خصوصي خلک دی چونکې دا سپیشل کنوین الاونس چې اوس کوم اعلان شوی دی 3000 روپۍ نو دا کم دی کم از کم دا د 50,000 ته ورسولی شي. بل په دې ښار هسپتال کې چې کومه اداره ده اداره بحالي جسماني معذوران نو په هغې کې خو چې کوم میل سټاف دی هغوی کار کوي خو چې کومه فیمیل پیونو ده هغه دلته نشته دی او د زنانو دلته د بم بلاست د وجې نه خپې کټ دي اکسیډنټ د وجې نه خپې کټ دي نو د هغه زنانه چې کوم زنګون په بره باندې خپه کټ او د هغې نه نارینه لي نو مطلب دا دی چې زموږ د دې رسم و رواج او د دې روایتو خلاف ده چونکې زموږ تلور قبایلي علاقو څه دی نو زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دغه پی آر سی چې کوم دفتر دی سنټر دی دغې ته دغه فیمیل پیونو بېرته واپس شي او دغه کمی دلته پوره شي. بل په 2014 کې گورنر مهتاب عباسي په باجوړ ته چې کله دوره وکړله په هغې کې د خصوصي خلکو دپاره د 1 کروڑ روپو اعلان کړی و چې هغه تر دې ټایمه پورې یو هوایي فایرنګ دی موږ یې مذمت هم کوو د حکومت نه مطالبه هم کوو چې تاسو د دغه اعلان شوي فنډ چې کوم دی تحقیقات وکړه چې آیا دغه فنډ راوتی مو چېرته ولګېدو په کوم ځای کې ولګېدو موږ ته څه پیدا نه شوي زه د دغه فنډ د ریلیز دپاره مطالبه کوم. بل په باجوړ کې چې څومره بل بچهدار معذوره خلک دی او د هغې کار روزګار کولی نه شي زما د حکومت نه مطالبه ده چې دی له دې محور وظیفه وتړلی شي. او بل په باجوړ کې چې کوم تعلیم یافته هلکان دي په 2% کوټه باندې خو دلته عملیات هم نه کېږي بېروزګاره ګرځي نو زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دې خلکو دپاره د کمپیوټر سکل پروګرام شروع شي دیو ته د کمپیوټر سکل او د هنر زده کړلی شي او د پری لیپټاپ سکیم اجرا دې وشي دې خلکو ته دغه لیپټاپ یې پرې ورکړلی شي. او بله اخرنۍ مطالبه زما دا ده چې چونکې موږ انسانان یستو او د انسانانو په معاشره کې اوسېږو او د هر انسان په دې معاشره باندې دومره حق دی څومره چې د نارمل کس حق دی. زموږ په باجوړ کې ډېر زیات لیوني دي چې هغه د اوړي په ګرمۍ کې او د ژمي په دې پرخې په موسم کې د روډونو په غاړه باندې پراته وي څوک د کبابو د کړو یخته پراته وي چې د هغې جامې مطلب دی په بد حالي څخه اخرا خچني کله نه کله د کبابو کړي هغه ایرې نه هغه اور مولي لمنې وسوځي بدنونه یې وسوځي. زما دلته د باجوړ د ډي سي نه او د کمانډنټ نه د برګډیر نه دا مطالبه ده چې دلته د سویټ هوم په طرز باندې یو پاگلخانه جوړه شي چې په هغې کې مطلب دا چې دغه شانته لیوني چې زموږ کوم بار شپې کوي یا لغړ ګرځي دا خلک د هلته مطلب دا سنبال کړی شي د هغې د سرکاري خرچې نه د هغې د کانیواني انتظام وشي او د هغې د خصمانۍ لپاره د باقاعده کسان مقرر شي چې دا خلک باعزت طریقې سره مطلب دا چې د چت د سوري د لاندې باعزت طریقې سره د هغې د رزق چې کوم بندوبست دی هغه هلته وشي. دغه زما مطالبات زما امید دی چې حکومت او اعلی چارواکي به په دې باندې عمل وکړي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې ډېرې ګیلې په زړه دي خو اوري څوک چې څوک یې واوري کم از کم په دې باندې به عمل وشي یا که چېرته یو معذوره ته سوچ وکړي کم از کم چې دا زما بچی وی دا زه پخپله وی نو په ما په زړه باندې به څه تېرېدلی دا یو معذوره دی ته وګوره دا په انټوکونو باندې ګرځي په دې شیزونو باندې ګرځي دا ګرځول هم د ځان سره ګران دي دا په دې باندې ګرځي د دې باقاعده دا رالګي دا چې کوم دی د معذورینو لیډینګ هم کوي مشري هم کوي دا غې نه علاوه دا په سکول کې یو ټیچر هم دی دا بل بچهداره هم دی دا به د کور خرچه دا به دغه څنګه چلی دا به چې کوم دی د بچو ته تعلیم څنګه رسوي کم از کم چې موږ تاسو له دا پکار ده چې خپل ګاونډ کې چاپیریال کې موږ تاسو د دې خلکو قدر وکړو د دې خلکو خبرې موږ تاسو واورو دا موږ خپل د ژوند یو حصه وګڼو نو کم از کم الله رب العزت به مرانه خوشحاله شوي د انساني حق تقاضا هم دغسې ده الله رب العزت دې موږ تاسو په دې باندې ټول پوره وکړي.